شپږویشتمه پوښتنه، شپږویشتم سوال. په یو کور کې یتیمان هم وي، واړه او مشران هم وي او دغه مال شریک وي، آیا په دا مشرانو کې یو سړی کولی شي چې زکات د دې ګډ مال وباسي، یا خیرات په دغه ګډ مال کې او په دغه ګډ ویش کې دی راولاړېږي خیرات کوي؟ دا جواز لري شرعا کې نه لري؟ جواب: د کوچني په مال کې خیرات کول حرام. نسوای کولی مشران چې د کوچنیانو مال غیر د دغه کوچنیانو په بل چا باندې وخوري، حتی صغیر، نابالغه، یتیم، دا د اختري څخه خلاص دی. هر څو مال چې ولري یتیم، پلار یې مړ دی، یتیمان پاته دي، پر دغه یتیمانو باندې اختری یعنې اضحیه نسته او پر دوی باندې زکات نسته. د تجارت اموال نقد پیسې چې هر څو ولري پر دغه یتیمانو باندې چې دوی نابالغه دي، زکات پر دوی باندې نسته. حتی پلار نسوای کولی چې د صغیر زوی خپل مال چې مال د دې صغیر وي یو چا ته په قرض ورکړي. د یتیم مال خو تر هغه نه زیات ضرور دی، نو د یتیم په مال کې خیرات، زکات، دا شیان منع دي. دا مشر به راولاړېږي، دغه تقسیم به کوي، که زکات وي هغه به خپل د مال وباسي او که خیرات وي هغه به خپل په مال کې کوي. د یتیم مال به په دغه یتیم باندې خوري او هغه نور مال به د ده پر ګټه باندې اچوي، یو چا ته بیا ورکي چې هغه یې ورچلوي. هر کله چې دغه یتیم بالغ سي او دغه یتیم غټ سي، بیا به ګواهان شاهدان راولي. هغه د مال چې هر څو ډېر سوی و، دا به فصل هغه چې دا یتیم بالغ سي په حضور کې د شاهدانو به دغه د یتیم مال و دغه یتیم ته تسلیم کړي. او په کوچنیوالي باندې چې یتیم نابالغه دی او لوی سوی نه دی، دغه مال د یتیم به و یتیم ته په لاس نه ورکړي. هغه قدر د ده جامه، د ده خوراکه، دا به دغه کبیر، دغه مشر د کور به راولاړېږي، د یتیم خوراکه او جامه د ده په مال به وده ته ورکوي. هغه نور مال به پر ګټو ور اچوي چې هغه مال هم ډېر سي. که دغه مشر په خپله دا د یتیم مال چلاوه، که دغه مشر خپله غني وي او قدرت والا وي، نو هغه افضله طریقه، هغه بهتره لار دا ده چې مفت مجانن به دغه مال ورچلوي، یعنې دوی د ګټه نه جنې اخلي. او که دغه مشر په خپله مسکین وي، د بل و مزدوري و خواري ته دی اړ وي، بیا دې دا د صغیر مال دی په مضاربت قبول کړي، بیا دې چلوي، ګټه بیا سره نیمه کوي، نیمه به د صغیر دپاره ورپوټوي، نیمه به د ده سي. تر هغه وخته چې دا صغیر دی، کوچنی دی، نابالغه، هر کله چې دی غټ سو، بیا به نو دا مشر دا مال وده ته ور تسلیموي. خو مطلب د یتیم په مال کې، د صغیر په مال کې، د کوچني په مال کې خیرات نسته، خیرات حرام دی. زکات نسته، زکات که چا ورکړي د صغیر د ماله، هغه پیسې پر دا کبیر مشر لازمي دي د خپله ځانه بیا و صغیر ته ورکړي. اختری پر دغه صغیر باندې نسته.